راشد خان ته د واده مبارک وي. راشد خان پر انسټاګرام تازه قبول کړه چې هو هغه نجلۍ چې ما سره د خیریه بنسټ افتتاح ته راغلې وه زما میرمن ده. یعنی د مجاهد ملت اټکل بیخي صحیح و. راشد خان وایي چې موږ نکاح په 2025 اګست کې کړې ده او ما خپل خیریه بنسټ ته ځان سره راوستله. راشد خان لیکي د 2025 د اګست په 2 نیټه مې د خپل ژوند نوی او معنا لرونکی پړاو پیل کړ. ما نکاح وکړه او له یوه داسې میرمنې سره مې واده وکړ چې د مینې، سولې او ملګرتیا هغه احساس څرګندوي چې زه یې تل هیلهمن وم. وروسته مې خپله میرمن د خپل خیریه بنسټ غونډې ته راوستله، خو بدبختانه ځینې خلک د دومره ساده کار نه ناسم تعبیر اخلي. حقیقت روښانه دی، هغه زما میرمن ده او موږ دواړه یو ځای ولاړ یو، پرته له دې چې له چا څه پټ کړو. راشد خان او د هغه میرمنې ته دې بیا مبارک وي.